د اصحابانو د ایمان د داستان د 50مه برخه. د اصحابانو د ایمان داستان، لیکوال حضرت امام الواقد الواقدی، ژباړن مولوی صدیق الله مشال، ویونکی سید جلال زاهد. بسم الله الرحمن الرحیم. د اصحابانو د ایمان داستان دی د 50مه برخه. محترم اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله سره جوړ صحتمن او خوشحال به د ژوند ټولو چارو کې به کامیاب او ریالي یاستئ، او هیله کوو چې تېرو برخې به مو په غور سره اورېدلې وي. موږ په تېره یو 50مه برخه کې دې ځای ته رسېدلي وو چې یقینا وویل: ای باداره، ته پوهېږې چې دنیا یو داسې داره ده چې نعمتونه یې تل تر تله پاتې کېدونکي نه دي. حضرت مسیح علیه السلام د دنیا تشبیه له مرداري سره ورکړې ده او ویل یې دي چې د دنیا غوښتونکي لکه سپي داسې دي. دا جیفه ځان ته ورکړل شوې، لکه چې له مسیح علیه السلام څخه روایت کړل شوی دی چې د یو ډېر ښکلي مرغه ولید. دغه پوست یې ویست، ویې لیدل چې ډېر بد شکله او بدنمایه ده. هغه ته یې وویل: ته څوک یې؟ ده ورته وویل: زه دنیا یم. ظاهري ښکلی او باطن مې قبیح دی. ما دا مثال ځکه درته بیان کړل تر څو ته پوه شې چې جسد هم له حسد څخه خالی نه دی. هر چا ته چې د دنیا ورمخه شي، بدخواهان یې ډېرېږي. زه ویرېږم چې حاسدان به زما په اړه د ملک په وړاندې د کرکې او نفرت خبرې وکړي، پر ما به بهتان ووایي او داسې څه به راباندې وتړي چې ما به کړي نه وي. که چیرې اوس هم بادشاه له ما څخه کرکه او نفرت لري، دا وظیفه دې له ما پرته بل چا ته وسپاري. زه به بیا هم تر تله ستا امر ته غاړه ږدم او رکابه دې ښکلوم. له دې سره یې سم وژړل. هرقل ورته وویل: ښه، د 50مه برخه له همدې ځایه شروع کوو. له دې سره سم یې وژړل. هرقل ورته وویل: ای د دمشق والي، ما دا کارونه تا ته هغه مهال در وسپارل چې په تا مې پوره باور وشو. که په تا کې هر چا خبره وکړه، هغه به تا ته سپارم چې څه دې زړه وي هغه ورسره کوه. یقینا د شکرې ادا کړه او ویې غوښتل چې خپلې ورسپارلې وظیفې ته ولاړ شي. په دې وخت کې په ناڅاپي توګه پوستخانې یا ډاک آسونه له معرش څخه راغلل او دا د هرقل د لور زیتونه استازي وو. نوموړي له عربو ویرېدلې وه او هرقل ته یې خبر رالیږلی و چې زه درځم او تر هغه له تاسو سره اوسم تر څو پورې د دې جګړې انجام معلومیږي، او ترې غوښتي وو چې یو لښکر راولېږه تر څو زه په خوندي توګه در نقل شم. هرقل چې د استازي خبرې واورېدې، ویې ویل: د همدې کار دپاره ښه وړ شخص یقینا د انطاکیا والي ده. نوموړي د اطاعت دپاره ځمکه ورته ښکل کړه او ویې ویل: زه د زړه له کومې دې کار ته تیار یم. هرقل 1000 تنه عام عسکر او 200 یې د شاهي محل خصوصي ساتندویان ورسره کړل. امام واقدي وایي یقینا صلیب پورته کړ. 1200 نفره یې له ځان سره روان کړل او له ښه توند او ګړندي تګ وروسته مرعش ته ورسېدل او د هرقل لور زیتونه یې له ځان سره را روانه کړه. نوموړي د هرقل کشره لور وه، د ولایت مسؤله یې ټاکلې وه. د دې خاوند بنو ستریبن حریص و، د ډېر شجاعت له کبله په سیف النصرانیت ملقب و. نوموړي د یرموک پر میدان د هغو زخمونو له کبله وژل شوی و چې د جنګ پر مهال یې خوړلي وو. امام واقدي وایي یقینا چې کله د هرقل لور را روانه کړه او بیرته انطاکیې لور ته را روان شو، پر عام او لویه لار را روان شو. د نوموړي زړه و چې کیدای شي د لارې په اوږدو کې یو مسلمان جاسوس ورسره مخامخ شي او یا یو معاهد وویني. ابو عبیده ته یې ور واستوي، حال ورکړ چې ما د هرقل پر وړاندې ځان مستحکم کړی، انطاکیه مې په لاس کې ده. چې کله مرج دیباج ته راورسېد، نیمه شپه وه. د ده د لښکر د مقدمې سپاره نوموړي ته په بیړه راغلل. ده ورته وویل: څه در پېښه ده؟ دوی ورته وویل: ای سرداره، دلته وړاندې عسکر وړولي دي. موږ ورنږدې شو، ومو لیدل چې عرب دی، ویده دي. په دې کې هېڅ شک نشته چې دوی مسلمان دي. ده ورته وویل: تاسو ویښ، بیدار او تیار اوسئ. د خپل دین خیر غواړئ، له خپل دښمن سره جهاد وکړئ، د ملک له لوره دفاع وکړئ او پام کوئ چې کله زموږ د واړو ډلو ترمنځ جګړه پیل نه شي. کوښښ کوئ چې دښمنان اسیران شي او پام کوئ چې قتل یې نه کړئ. تاسو باید په دې پوه شئ چې عرب او د دوی امیر غواړي چې په هرقل او د ده په ملګرو برید وکړي. که دوی زموږ یو عسکر اسیر کړي،
هرقل فدیه ورکولو ته تیار دی. ما د حکیم حرفناز په کتاب کې لیدلی که چا د زمانې عواقبو ته وکتل هغه به د امان په وسیله سنبال شي. څوک چې تدبیر په کار کې ورګډ شي هغه به حتما د تاوان ښکار کیږي. څوک چې غدر او بې وفایي کوي هغسې برخورد به ورسره وشي. نور د خدای جل جلاله په نامه سره درځئ. امام واقدي وایي دوی د خپلو اسونو واغې د جګړې د میدان راتاو کړې، لیندې برابرې کړې او د ویدو عسکرو لور ته یې ورودانګل. چې کله د دوی غږ ویدو خلکو واورېد په بیړه راپورته شول، د دوی پر وړاندې ودرېدل. د عیسی بن مریم او ستر صلیب چیغې یې پیل کړې او ویې ویل تاسو څوک یاست؟ یوقینا ورته ویل تاسو څوک یاست؟ دوی ورته ویل موږ د جبله بن ایهم ملګري یو. یوقینا چې کله دا واورېدل له خپلې سوارلۍ څخه کوز شو، دوی ته یې سلام وکړ او نصرانیان ربو هم رومیانو ته سلامونه ور واچول. جبله ورته وویل تاسو له کومه ځایه راغلي یاست؟ ده ورته وویل موږ له مرعش راغلو او د هرقل لور راسره ده. تاسو له کومه ځایه راغلي یاست؟ جبله وویل موږ له عمق څخه شومه او خوراکه راوړه. چې کله بیرته راستانه او مرج دبق ته راورسېدو د اسلامي سپرو یوې ډلې چې تر 200 زیاتو مخامخ شو چې زموږ په ډول جامې یې اغوستې وې. موږ چې کله ورته راورسېدو دوی په ډېر شدت سره زموږ مقابلې ته راوتنګل. د دوی امیر د اور د لمبې په ډول بریدونه کول. له موږ څخه یې زړور او پهلوانان خلک ووژل، سره له دې چې موږ 2,000 او د دوی 200، خو دوی زموږ په وړاندې داسې جنګېدل لکه سوځنده اور. موږ له دوی سره کلکه جګړه وکړه او له هغه وروسته مو اسیران کړل چې د دوی یو تن زموږ 2 یا 3 کسان راووژل. امیر یې تر اخره پورې پاتې و او جنګېدی. موږ د ده اس په غشو وویشت ان چې قتل مو کړ او دی لاندې را پرېوت. موږ هجوم پرې وروړ ان چې اسیر مو کړ. نوموړی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له نږدې ملګرو څخه و چې په ضرار بن ازور سره یادیږي. موږ غواړو چې دی هرقل ته ورولو تر څو د ده په اړه نهایي پرېکړه وکړي. یوقینا د دوی په مخ کې د ډېرې خوښۍ څرګندونه وکړه او ورته ویې ویل زما د خپل دین په حقیقت قسم وي تاسو د دې خلکو په ځانګړې توګه د دې هلک په اثر ډېر بری ترلاسه کړی دی. ما ته د هغه کارنامې یادې دي چې د روم او شام په اتلانو یې کړي دي. وروسته دوی دواړه ګروپه یو ځای د انطاکیې لور ته روان شول. امام واقدي وایي ما ته شرید بن عاصم له شروان بن مجزل له قادم بن بشر له زائد بن معمر څخه حدیث بیان کړ او ویې ویل موږ ته بشار له عوف هغه له صالح هغه له عبدالله هغه له خپل نیکه مسروق څخه حدیث بیان کړ او ویې ویل کله چې مسلمانانو د عزاز کلا فتح کړه او مالک اشتر د هغه ځای واکمن سعید بن عمر الغنوي وګرځاوه، نوموړی له فضل بن عباس سره یو ځای له غنیمتونو سره حلب ته راستون شو او ابو عبیده ته د عزاز د فتح او د مسلمانانو د سلامتیا زیری ورواراو او نوموړي د مالک څخه د یوقینا په اړه پوښتنه وکړه. مالک په سري ډول ورته وویل نوموړی تاکید ته ولاړ د روم سپي ښکیل کړي. نوموړي داسې څه ونه کړل چې تا ته د هغې کارنامې په کولو سره پر روڼ مخ راستون شي. ابو عبیده وویل ای خدای جل جلاله ته د ده مرسته وکړې، عفو ورته وکړې او په خپل عزم کې بریالی کړې. نوموړي زموږ تر اټکل ډېر لوړ وخوت. وروسته عمر بن خطاب ته داسې لیک ولیکئ بسم الله الرحمن الرحیم د ابو عبیده بن جراح له لورې و امیر المؤمنین عمر بن خطاب ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زه د هغه خدای جل جلاله حمد وایم چې شریک او ساری نه لري او د هغه پر نبی محمد صلی الله علیه وسلم باندې درود وایم. اما بعد لوی خدای جل جلاله پر مونږ ډېر ستر انعام کړی او د ده شکریه پر مونږ واجب ده ځکه زمونږ په لاس یې د کفر سختې کلاوې فتح کړې او ستر واکمنان یې زمونږ پر وړاندې ذلیل او خوار کړو. د دوی سیمې او دیارونه یې زمونږ په ولکه کې راکړل. لوی خدای جل جلاله زمونږ په لاس و د حلب کلا او په هغې پسې د عزاز کلا فتح کړه. د حلب واکمن یوقینا په اخلاصانه توګه اسلام راوړ او د کفارو پر ضد د هغه وروسته د مسلمانانو مرستندوی شو چې د پام وړ مقابلې له موږ سره وکړه. اوس د خدای جل جلاله ده ته خیر ورکړي ځکه د خدای جل جلاله د دین او د مسلمانانو مرسته کوي او د مشرکانو ستر حریب ده. اوس دستي انطاکیې ته تللی دی چې د رومیانو سپیانو ته یو چل جوړ کړي. نوموړی د خدای جل جلاله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د اطاعت په منظور ځان په هلاکت کې اچولی دی. زه دا لیک تا ته هغه مهال لیکم چې موږ انطاکیې ته د تللو په درشل کې یو، غواړو چې د روم له ستر سرکښ سره مقابله وکړو. زموږ د دښمنانو له انطاکیې پرته بله داسې کله نشته چې موږ ته دې راڅیرموي. موږ پوره تمه لرو چې د ده تخت او خزانې به موږ په ولکه کې راولو لکه څرنګه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له موږ سره وعده کړې دی. نور له موږ سره د دعاو مرسته کوه. دعا د مسلمانانو وسله او د کفارو هلاکت دی. والسلام علیک وعلى جمیع المسلمین ورحمة الله وبرکاته.
وروسته یې له غنایمو څخه خمس ویست او رباح بن غانم الیشکري ته یې تسلیم کړل. 200 سپاره مجاهدین یې ورسره مله کړل چې د هغوی په قطار کې قطاده، سلمه بن العکوه، عبدالله بن سبا، جابر بن عبدالله او 2 نور رضی الله عنهم دوی خمس راواخیست او را روان شول. وروسته ابو عبیده ضرار بن اسور راوغوت. 200 تنه یې ورسره ملګري کړل او امر یې ورته وکړ چې پر غلیمانو په بېلابېلو ځایونو کې بریدونه وکړي. حضرت ضرار پر اس سپور شو. له ده سره په دې ډلګۍ کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مولا سفینه هم مل و. ضرار او ملګرو یې سفر وکړ. یو څو کسه مجاهدین د لار ښودونکو په حیث وو چې مرج د ابق ته ورسېدل. دا وخت سهار یو ماهد ورته وویل پر اسونو باندې رحم وکړئ. دوی هم واړول او یو ورځ او شپه دلته آرام شو چې کله بله ورځ سهار شو. دوی خبر نه و د جبلا عسکرو دوی په ناڅاپي ډول محاصره کړل چې کله نارې شوې ضرار او ورسره ملګري پر اسونو سپاره شول. 500 تنه هغه وخت پیدار شول چې د نصرانیانو اسونه ورته راورسېدل. د دوی اسونه وترهېدل. دوی دومره وخت پیدا نه کړ چې پر اسونو سپاره شي. پیاده یې جنګ شروع کړ. هر یو خپل یو یا دوه دښمنان د مرګي کندې ته وسپارل، خو په پای کې دښمنان ور باندې غالب شول او 100 سره مجاهدین یې اسیران کړل. ضرار پر پاته 100 تنو نارې کړې او ورته ویې ویل ای د عربو ظلمو، ستاسو دښمنانو پر تاسو باندې پر ناڅاپي ډول یرغل وکړ. دوی هم ستاسو په ډول عرب دي. دا د خدای جل جلاله په نزد ډېر افضل ساعت دی. خپل عزمونه پیاوړي کړئ، تیت پرک او بې زړه نه شئ. تاسو به بریمن یاست. تاسو په دې پوه یاست چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دي جنت د تورو تر سیورو لاندې دی او خدای جل جلاله فرمایلی دي کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ژباړه ډېر ځله داسې شوي دي چې یو وړوکی ټولګی د الله جل جلاله په امر پر یوې لویې ډلې برلاسې شوې ده. الله جل جلاله د صبر کوونکو ملګری دی. میسره بن عامر وایي له موږ سره مرج طابق یو هم ربیعه بن معمر بن ابي عوف چې د عمر بن ربیعه شاعر زوی و. ربیعه په عربو کې لفصحاو څخه ګڼل کېدی. هره خبره به یې په مسجع ډول کوله. په ښو خبرو کولو سره یې شهرت درلود. ده چې به کله خبرې کولې موږ به غوږ ورته ښود او یادولې به مو. نوموړی چې کله د ضرار خبرې واورېدې چې موږ یې جګړې ته هڅولو، ده وویل ای د عربو ظلمو، تر هغه جنت ته نشئ تللی څو چې پر ستونزو زغملو صبر نه وي کړی. زما د خدای جل جلاله په ذات قسم وي که جنت ته هغه څوک داخل شي چې د جهاده کرکه کوي. والله فی عرض السماوات جنه ولکنها محفوظة بالمکاره. د ځمکې او اسمانونو د سور او اوږده په اندازه د خدای جل جلاله جنت دی، لیکن هغه په تکلیفونو او کړاوونو کې پټ ده. تر ټولو ستره اوچته درجه شهادت دی. عالم الغیب او شهاده خدای جل جلاله راضي کړی. جهاد په دوام مومي او نفاق به له منځه وړي. د قربانۍ په ورکولو سره د جنگ میدان ته ور ودانګئ. آیا تاسو د دې زمانې او عصر د نبي ملګري نه یاست؟ تاسو له ثبات او بري څخه ولې مایوس یاست؟ د خپل نبي روح په خپل ثبات سره خوشحاله کړئ. په صفا نیتونو سره خپل همتونه او عزمونه قوي کړئ. پام کوئ چې جنگ ته شا نه کړئ. د خدای جل جلاله د غضب نښه به وګرځئ. تاسو باید په دې پوه شئ چې نصر او ثبات دوه منصور لښکره دي. څوک چې د دارالبقا طالب وي هغه ته جګړه ډېره اسانه برېښي. خپل هدف به ترلاسه کړئ. خپلې مرۍ ډال کړئ. د حورو مجلسونه به مو نصیب شي او په دنګو ماڼیو کې به میشت شئ. خپلې نیزې برابرې کړئ. جنت ته به سیده ولاړ شئ. صبر او زغم له لاسه ورنه کړئ. د دوی له لارې باید مخ وګرځوئ. هغه خدای جل جلاله چې د دوی په حال او فعل خبر دی داسې فرمایي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك
أولئك هم الفاسقون. ژباړه: الله ستاسو د هغه کسانو سره چې ایمان راوړی او ښه عملونه وکړي وعده کړې ده چې هغوی به په ځمکه کې هماغه شان خلیفګان وګرځوي لکه څرنګه چې له هغوی څخه مخکې تیر شوي خلک یې ګرځولي ول. د هغو لپاره به هغه دین پر محکمو بنسټونو ودروي چې الله تعالی جل جلاله ورته خوښ کړی دی، او د هغو د ویرې یعنی اوسنی حالت به په امن ورته بدل کړي. هغوی د زما بندګي کوي او زما سره د کوم شی نه شریک کوي، او څوک چې له دې وروسته کفر غوره کړي نو همداسې کسان فاسقان دي. سماره بن غانم وایي قسم په خدای جل جلاله د ده په خبرو سره زموږ نفسونه راوپارېدل او په نصراني عربانو مو برید ښه کړ. درار تر موږ وړاندې و او دا اشعار یې زمزمه کول چې داسې ترجمه یې درلوده: ویښ اوسئ او د دروغجنو او لیمیانو پر ډلې برید وکړئ، د دوی د ډلګیو په وینو خپلې تورې اوبه کړئ، دوی په خلکو کې له معظم دین څخه وشړئ، د عرش او لورینو خدای جل جلاله راضي کړئ. پر تاسو کې که څوک غواړي چې د رب له لورې ازادي د قیامت جزا او حاجت په ورځ له اوره په برخه شي، نو نن ورځ دې د زمري په ډول برید وکړي او په رښتونې توګه دې په خلکو کې خپل رسول خوښ کړي. امام واقدي وایي وروسته درار برید پیل کړ، موږ ورپسې یو، خپل ځانونه مو ستړي کړل، تورې او نیزې مو د دښمن په وینو سرې اوبه کړې. داسې جګړه روانه وه چې تعبیرول یې ګران دی. درار په کفارو کې داسې مثال درلود لکه په وچو لرګیو کې اور. جبله بینایی هم د ده حملو او وهنو ته حق پک پاتې و. وروسته یې خپل عسکرو ته امر وکړ چې د ده اس د غشو تر برید لاندې راولي. عسکرو هم داسې وکړل. اس یې پر ځمکه راپرېوت او درار ورڅخه وولید. دوی هجوم ورباندې وروړ او اسیر یې کړ. د ده تر څنګ یې د ده نور ملګري هم اسیران کړل او وروسته د انطاکیې لور ته روان شول. د لارې په اوږدو کې له یوقینا او د هرقل له لور سره مخامخ شول، څرنګه چې مو ذکر کړل. امام واقدي وایي ما ته معمر بن رواحه له قاسم له خزاعه بن عمر او له ابو المنذر څخه حدیث بیان کړه. ویل چې د درار بن ازور په جګړه کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم غلام سفینه هم اسیر شوی و چې کله شپه شوه نو مړی وتښتېد او ابو عبیده ته د ځان رسولو هڅه وکړه. د لارې په اوږدو کې زمری ورباندې پیښ شو. سفینه ورته وویل: ای ابو الحارثه، زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم غلام یم، داسې او داسې او داسې را پیښه ده. زمری ور نږدې شو، لکه یې ورته وښوروله. ان چې څنګ ته یې ودرېد، په سر سره یې د تللو اشاره ورته وکړه. زمری له څنګ روان شو. ان چې زموږ د سولې یو ښار ته یې راوست، دلته یې پرېښود او ورڅخه لاړ. امام واقدي وایي کله چې سفینه اسلامي لښکر ته راورسېد، خلکو ته یې د درار او ورسره ملګرو د اسارت خبره وکړه. مسلمانانو ته دا خبره ډېر غموونکې وه. حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه او خالد رضی الله تعالی عنه د دوی په اثر ډېر وژړل. ویل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. د نوموړي خور خوله په دې پیښه خبره شوه. ویل انا لله و انا الیه راجعون. ای زما د مور زویه، که هر څه خبره وایي چې ته په زنځیرونو تړلی او که په هاتکړیو کې بندي، که یې په یو شاړه بیدیا کې غورځولی او که یې ستا په وینو لاسونه سره کړي دي. ورپسې یې اشعار وویل چې داسې مفهوم یې درلود: ای زیري کوونکي، له فراق وروسته موږ ته خبر راکړه. ای قومه، تاسو کوم شی له موږ څخه ایثار کړي یاست؟ که چیرې څه خبر وای چې دا رستنی د نن دی، موږ به هرومرو د رخصتېدو دپاره درته درېدلي وای او رخصت به مو در سره اخیستی و. ای تور او صحرایي کارګه، آیا ته موږ ته زیری راکوې او موږ ته د ورکو د راتګ زیری راوړې؟ هو، ورځې داسې وې چې د دوی راتګ ته یې خوشحالي کوله. موږ هم دوی ته خوشحاله وو او دوی هم داسې و لکه موږ لوی خدای جل جلاله دې بیلتون ورک کړې. څه چارې یې وکړې؟ لوی خدای جل جلاله دې بد ور پیښ کړي. بیلتون له موږ څخه څه غواړي؟ زه هغه ورځې را یادوم چې موږ به پکې یو ځای وو، خو د ژوند ناخوالو سره بیل او تیت پرک کړو. که چیرې دوی یو ورځ بیا د خپل عزتدار ته راستانه شي، موږ به د اسونو پښې ډېرې قیمتي وبولو او ښکل به یې کړو. زما به دا هیر نه شي چې دوی وویل درار بندي دی، موږ د دښمن په سیمه کې پرېښود او موږ ورڅخه راغلو. موږ ته دا ورځې له پیغوره پرته بل هیڅ هم نه دی. موږ خاص داسې یو لکه لفظ بلا معنا. پر دوستانو دی هر ګړی سلام وي، که څه هم له موږ څخه لرې وي، که څه هم له موږ څخه بیل وي. امام واقدي رحمه الله وایي ما ته له واصل بن عوف څخه خبره رسېدلې. نوموړي وي د کومو عربو میرمنو چې خپلوان له درار سره اسیران شوي وو، هغه سره راغونډې شوې او خوله ته راغلې
چې له همدې جملې څخه یوه هم د املوق الحمیري لورز مزروعه وه چې د خپل وخت له ژبورو او فصیحو میرمنو څخه وه. د نوموړي زوی صابر بن اوس د هغه بندیانو په کتار کې و چې له ضرار سره اسیران شوي وو. نوموړي د خپل زوی په ویر کې اشعار ویل چې داسې ترجمه یې درلوده: ای زویه، زما په زړه لمبې زیات شوې، زما بار خوږان اوښکو وسوځل، د غمونو د اور لمبې او شخلې زیات شوې، زما کلمې او پښتۍ یې وسوځولې. زه ستا په اړه له کاروانیانو څخه پوښتم تر څو مې دوی خبره کړي، ستا په حال تر څو اوښکې وچ شي. په دوی کې هیڅ رښتینی خبر راوړونکی نه و او نه داسې څوک پیدا شو چې ستا د راتلو یې راته وویل. ای زویه، له کومې ورځې چې ته غایب شوی، زما ژوند تریخ شوی، زړه مې رنځور او تر سترګو مې اوښکې ځي، فکر مې پراکنده او عقل مې وحشي او اولوتی دی، اوښکې مې روانې او کور مې خالي او تش تور دی. که چیرې ژوندی وي د خدای جل جلاله دپاره به پوره کال روژه نیسم او که بله پېښه او بیا د بنده کار نه ده او نه مو وس شته. حضرت سلیمې بنت سعید بن زید بن عمر بن نفیل چې یو زاهد او عابده میرمن وه دوی ته وویل: آیا خدای جل جلاله تاسو ته همداسې امر کړی دی؟ خدای جل جلاله تاسو ته په صبر او زغم سره امر کوي او پر دې باندې د اجر وعده در سره کړی دی. آیا تاسو هغه څه نه دي اورېدلي چې خدای جل جلاله فرمایلی دي؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ژباړه: هغه کسان چې کله ورته کوم مصیبت ورسیږي نو ووایي موږ د الله یو او د هغه یعنی الله جل جلاله لوري ته ورګرځېدونکي یو. دا هم هغه کسان دي چې د دوی د رب لخوا پرې بخښنه او رحمت دی او همدا کسان د سمې لارې موندونکي دي. امام واقعي وایي کله چې امیر المؤمنین عمر بن خطاب ته خمس او د امیر ابو عبیده لیک درباج بن غانم لشکري له لاسه ورورسید، د ده د راتګ له کبله په مدینه منوره کې شور او غوغا جوړه شوه. خلک په مسجد کې راجمع شول او د مجاهدینو مسلمانانو د نوي حالاتو د اورېدلو تلوسه یې درلوده. رباح چې کله مسجد ته داخل شو، لومړی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق قبر ته سلام وکړ او بیا یې 2 رکعات لمونځ وکړ. وروسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته راغی، پر لاسو یې ښکل کړ، وروسته یې لیک ورکړ. نوموړي مسلمانانو ته ولوست. مسلمانانو د تکبیر، تهلیل او صلوات چغې او نارې پیل کړې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تسلیم کړ او امیر ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته لیک ولیکئ او امر یې ورته وکړ چې هرو مرو انطاکیې ته ولاړ شه او هیڅ معنی دې باید خنډ نشي. لیک یې رباح لشکري ته ورکړ. امام واقعي وایي له بل پلوه یوقینا او جبله بن ایهم لعنت الله علیه و انطاکیې ته د تلو پر لاره و. هرقل ته د خپلې لور او له یوقینا او جبله سره د 200 تنو بندیانو زیری ورغی. نوموړي د ښار او معبدونو د تزیین او ښکلا امر وکړ. رومیانو هم خپل ښکلا څرګنده کړه، خیراتونه یې وکړل. د هرقل وراره په ډیر زینت او هیبت سره رومي لښکر د دوی د هرکلي په نیت د باندې راویست. رومیانو عادي وګړي هم فوزي جامې اغوستې وې او تر ښار د باندې راوتلي وو. ملکیه او سریره یعنی د شاهي تخت ځانګړي ساتندویان د هرقل د لور تر مخ پیاده را روانو. د انطاکیې ټول هستوګن د استقبال دپاره راوتلي وو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري د ده د لور تر مخ په هتکړۍ کې بند را روانو. رومیانو سپکې سپورې ورته کولې، ناړې پرې توکلې. جنرالان او عادي وګړي پر دوی راټول شول او د هرقل لور د خپل پلار قصر ته داخله شوه. امام واقعي وایي جبله بن ایهم او یوقینا هم هرقل ته ورغلل. دوی او د دوی مخورو ملګرو ته انعامونه ورکړل. وروسته یې صحابه راحاضر کړل او د ده په وړاندې ودرول شول. پیردارانو پرې غږ کړل د بادشاه د تعظیم په نیت سر په سجده شئ. دوی خبرې ته امنیت ورنه کړ او غوږونه یې پرې ونه ګرول. د سبا ایمان داستان د 15مې برخې محترم اوریدونکو په داسې ځای کې داستان وخت را تمامیږي چې ډېر مهم ځای ته رسېدلی و. په هر حال تر بیا ښې چارې په الله مسپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.